نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټې د پاره څه کوي، بچو د پاره څه کوي، خزو د پاره څه کوي. دا انسانان دا او ته انسان ویلم ظلم دی. دا چې مړ شي دا د سپي په مرګ مړ کیږي، دا سپي مري سپي، دا انسانان نه. مونږ ته خو انسانان دا ښکاري دا پیران دی او حضرات دی او قبه او جبې دی او مونږ ته دا انسانان اسه ټرای او کوي اورځي دی تورشي خلوت خانه ته ورته جی یو سړی مړ کیږي او بیتا نه بل وینه ور سره برابر نه ده. د بزرګانو لور شي وای بیتا نه بل وینه ور سره نه برابرېږي نو کله کوینه ورک د دغه ټوله بزرګي پته بدر ته ولګي چې ها وینا زخپل نه جوړه ځکه چې دا بزرګان کال 12 میاشتې بیماری اډو جوړ وینا مولا لا ورشه استاد ته یو سړی مړ کیږي او لګ استاوینا ورته پکار تا کم گروپ دے پلانے ودا پلانے گروپ او د یو برابر او کوي ټرای تاسو لا ورشي صاحب د شیخانو می خان شیخ صاحب راځه کنه لګوینا د پکار شي بس خدای دې خونه ورانه کوم کې وینا کم زید تاسو خیال را نو مونږ کې انسانيت شته یا مونږ انسانان اوس مونږ چې بکم مردار ملک پیدا یو نو دغه مردار ملک تاسو ګورئ نو پیغمبر ویلی دی وای دا د حدیثونه چې دي دا د يهودو ډکوس کلی دا یو مستقله دنیا په دې ملک کې اوسي او دیواله کراغه ماته وی چې پلان می پرويزه شوه دی او وای چې زه حدیث نه منم ما پلار دې په وخت په یو غوړه که حدیث نه انکار وکړو نو کافر بشي او ستا مور سره به نکاح مات شي په وخت په یو ځکه چې پرويزيان کافر دي او د کافر چې د مسلمان سره نکاح باقی نه پاتې دا زموږ ملک دی. د دې وجه څه چې دا قسم لعنت پکې پیدا کی د دې وجه دا ده چې زموږ په ملک کې د مذهب تربیت نشته، زموږ په ملک کې مذهب ته رجحان نشته، زموږ ملک کې د مذهب قدر او عزت نشته. کوم ملک چې د مذهب قدر او عزت مجال شته چې الته څوک سترګې پورته کوي. دلته خو یو مولا وایي چې هلکه دا سړی پلیتو د جنازه نه کوم ابل به وایي چې مړه خایږي د شانه د مسلمان سره چې چرته خو به کلمه ویلي کنه غلط بل مولا برا پاس یو مصلی سره به ودري دا خو چې یو کافر انټر در سره یو د غوږ دا پیس کوي د جنازې سره جوخ چې ما نه کوله ته ولا نږدې ولې راځي. نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجم نه کیږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی. د خالق نکاح نه تړم دی ګاډه می ګډې کړي صاحب بل برا پاسي وي بوای پټه مګر دې دوه نکاح کی چالاکی خو بیا دوی په بڑا والي خو ستور شکنه دا د سود د زکات پیسې چالي دغه ته وایي چې دا سود دی دا زکات چې ته ولی وای جنس بدل شي او چې د کوم شي جنس بدل شي دا حکم هم بدل شي چالاکی بدل سره کتاب په وای نو اسلام په دې وجه نه کی چې نمړه به جنازې حقيقي او نه خزه به نکاح پاتې. امرؤ القیس یو شاعر دا غډه رالو نامه شوی او دنیا با داغه اشعار اوریدو خلقو کې ډېر مقبول. دا د خدای تقسیم دی چې څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې رنگ کی او څوک په سرنګ کې اس پته نه لګي. څوک د پیرای په رنگ کې رنگ کی د دنیا مریدانو کنه جی څوک د دولت په رنگ کې رنگ کی دنیا ته غیر چا پیری خان صاحب نواب صاحب ارباب صاحب. څوک ته اقتدار په رنگ کې رنگ کی منسٹر صاحب وزیر اعظم صاحب رنگ دے. لکه اوس پاکستان کې وګورئ جنیجو صاحب د پاکستان وزیر اعظم لوی لوی بزرگان او لوی لوی اهل فضل چې دی ورته ناستی جنیجو ورته تقریر کوي چې په خبرو هم نه پوي. دا دغه تقسیم دی د دنیا خبرې دی وختي رنگ دی راغله دی نن به او سبب نه او کمال او عقل چې دی هغه دا نه دی چې ته د نن ورځې په تماشا دومره غاوره شي چې سبا ورځ در نه هېري. رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا دا سبا نه دا. یو ځای به ګورې نن به پکې لوی حل چلی هغه ځای ته به سبا ګورې سیلای به پیالوتی اسپم. انسان کې لوی کمال دا پکار دی چې د نن نه په سبا نظری او چې په سبا نظر نه و چې د دې شي انجام بچي او نتیجه بچي خلق خواري رسوایی ذلیل. نو دا د خدای تقسیم دی
سو کې په سرنګ کې رنگ کړي او سو کې په سرنګ کړي. امرؤ القیس شاعر او ډېر لوی نامه و. د نورو وړو شاعرانو وایي چې مونږ هم شاعران یو، دام شاعر دی. زمونږ څوک نامه منالي او څوک چې دی امرؤ القیس، څوک چې دی امرؤ القیس راځي چې مړی چلے والا جوړ کړی دی د مرګ. ورته وی راځه دلته یو مشاعره ده. دا خبره نه وی نه ده، دا د پخوا نه داسې را روانه ده. لکه وختي راته چاوي چې یو مولا وی چې بجلیګر مولا تقریر کړو، یو سوال می په وکړو قرآن او تختیدو جواب نو ما وی چې بجلیګر مولا به تختی ولی او که کومه خبره غلطه کړي یا مسله غلطه کړي کنه جی نو تختم بولی زما خو نفس د پمن سپینم ز خپل نفس کم غنم. پمن سپینا دا می ایمان دی چې په دې سره کو چې کم پمن سپې ګرځي او دنیا ته کرکه کوي، زما دې په خدای قسمی چې زه د هغه نم ځان لاندې غنم. ما د تختیدو څه کار دی؟ خو کته مولا صاحب ما مسله غلطه کړی او ترا ته رښتیا صحیح وخه، زه به برملا اعلان وکم چې دا پلانې خبره ما غلطه کړې و، زه توبه وباسم، خدای دې راته معافي وکړي. نو ته په دې خو غټ سړی کېږي نه کنه چې بجلیګر مولا خلق ته وي چې امه و تختول او سو پورې چې د تختیدو خبره ده. نو بجلیګر مولا په 40 کال کې د پاکستان حکومتونو نه د تختولې دی اجراګانو، نو تبه سو تخته. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ تختیدو خبره نشته، د یاري خبره نشته، خبره د تحقیق حق ده. خبره مې غلطه کړی بر سره عام به معافي وواله. غریب سړی وي زما په خبره اړه تکلیف رسیدلې، د ډېرو کسانو کور ته د شپې تلې ما معافي به ته غوښته ده چې زما په خبره ستاړه ته تکلیف رسیدلې ده، معافي درنه غواړم. د معتبرانو کړه زما په خبره چاو دی، خدای دې کور عمران کی. او غریب سړی چې زما په خبره خپشي د شپې کورونو ته ورغله معافي می ته غوښته. په سړک د پاسه د غریب په خپو پرې وته ته تیارم چې زما د وجه دغه دل شکنی ونشي او د مغټایټو پروا نه لرم. پروا صرف د خدای د ذات لرم چې د چا په قدرت کې زما ځان دی. زما مرګ او ژوند، زما عزت او ذلت دا ټول د خدای په لاس کې دی، دا د بنده په لاس کې دی. نو امرؤ القیس روان کو راځه دلته مشاعره ده چې بوتلو نو چړې مړې ورته وېسته ویل مړکاو دي. هغه ویل ولی؟ ویل دا ټوله دنیا تا په سیدو زمونږ څوک نامم نه علي. هغه ورته وجنې مې ویل او وجنو دې پریدي دی نه. ویلې وجنې خو مې وجنې خو یو سوال جواب به زما کور ته خورسوي زما د مرګ نه رسته. ویلې بالکل. وې ما چې مرګ یو تاسو کلی تلاړ شي نو زما دروازه کې به یو نیم بیت ته بیت نیم بیت پیژنې؟ بیت معنا نیم څه شعر ویخشي ویخ لغوندې ویخشي. داسې سیلاب در باندې را روان دی چې د ځانه به خبر نه یې، پړسېدلې خېټې به په اوبو د پاسه روان یې او غرق به یې ویخشي. عذاب الهی چې راشي واورئ. تاسو دا نیکان منځګزار شیخان وغیرہ صاحبان چې اجیان الهی عذاب چې په ملک راشي، په خدای قسم د ټولو نه به مخ کې تاسو اغستی او ټولو نه به مخ کې تاسو تبا کېږئ. ولی؟ ځکه چې ته یوازې دې دپاره نه چې خپل ځان نیک کا، ته دې دپاره چې ځان نیک کول خو پرېږده، ته به در په در خاورې په سر د بل نیک کېدو پسې ګرځې. په بني اسرائیلو چې عذاب راغی نو ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو، سپینګری پکې خنزیران شو. تپوسو شو چې یا الله د سپینګرو څه ګناه کړی و چې دا د خنزیر په شکل شو. وې دا سپینګری په خپل خو نیکان وو، خو د نور چا د نیک کېدلو کوشش نه کولو، نو ځکه د دوی عذاب چې دی د ځوانانو نه زیات. قرآن ته خیالو کوي، قرآن ته کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یې چې تاسو خارج کړلې شوی یې د پاره د خلقو، خارج کړلې شوی یې. یعنی امت مسلمه چې ده الله وی ما وستوی دې د پاره چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلق ته بد نیکي هدایت کوي او د بدو نه به منی کوي. تاسو کار بدای دا نه چې د دکان نراله اذان دی وره د کارغه غوندي ټیټ پاس شو بیا لاري په پوکم او په پوباندې باندې ونختی. قرآن نوم چې مونږ واورو وای د خدای په جمعات کې ناس کې یو منځ ته راغلی، اول زه ورپسې تاسو چې مونږ دا واورو چې قرآن کریم نو زمونږ په دېړه کې څه خاص قسم سرور او خوند او مزه پیدا شي چې قرآن
زما د خدای د کلام نامه دی واغسته. دا راځي تاسو پړې تصفیه کړه ماما خبره اوره. دا راځي یا تا واورید چې حدیث د سردار کونین خبره الله تم پړې کی چرته راځي. مونږ به اعلی سړی کېږو چې زمونږ ایمان د اویس قرنی په شان شي. اویس قرنی په غره کې اوسېده چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورید چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دي او یا الله داغه نن نه پاغم دی نه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو. لکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېست. بیا کې وای چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېست. لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات ترستو دا زما جوبه والا او دا په غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غلی اوسه. عمر فاروق د وفات ترستو اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل. ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې؟ نور مې هیڅ نه دی کړی. خدا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای زما عزیزانو عرض داو چې سو پورې زمون پړه کې د قران کریم او د حدیث نبوي یو خاص درد نه پیدا ترغه پورې مونږ ته د ایمان د تیرولو تصور چې دی هغه هم غلط دی. تصور نن ستامل ټول فراډ او دوکا ده. ټول ملک دوکا ده. تاسو وګورئ کا په اخبارونو پوهیږئ اخبار ګورئ ریډیو چا کوي ریډیو باندې اورئ ټي وی چا کوي ټي وی باندې اورئ اسلام 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 یو شور وزیران راځي صاحب اسلام اسلام ضیاءالحق صاحب د اسلام اسلام جنیدو صاحب د اسلام اسلام پنچنیکاتی پروګرام دی صاحب نه روشنی سکول بورډونه لګېدلې دي صاحب نه روشنی سکول نه روشنی انګي روشنی سکول کې تو وګوره برتی کېږي څوک لګیا دي عام چې څوک دا به خپل دی پکې برتی کوي دا بابا د خپل زم نشته دا د ام ان ای خلق دی او دا د ام پی ای خلق دی او دا د منسٹر کسان دی بی ای بی ټی او ال ال بی کړي دا اخباران در په در خاوري په سرګرځي دا به خپلوانو لسم کړي اپ اعلی منصب لګي د غریب بچي ال ال بی کړي هغه ته جونیئر کلرکی نه ملایي دا استعمال د دې وجه لوی عزیزانو دا چې زمون پړ کې وقت نشته. وقت په خدای قسم چې ستا پړ کې وقت پیدا شي د قران او د حدیث شاهان بستا په خپو کې پراته باقی روټه نن زمون ایمان روټه د پاره تبا ده زمون ایمان جامع د پاره تبا ده روټه بل غزيات شي لګه خبشي خروټه کته خوري خروټه او ستا پړ کې دا درد نو چې زه خروټه خورما داسې خلق به می چې هغه غریبانو ته به ترکاری نه نصیب کی. هغه وخت کې د پړ کې دا تصور مرانه نو ماما جمعتونو لا ډېر مزه دا زه پوه شوې لکه دا تصور مرانه خو خوراک دی دا د ځانو دا زمونږ داسې عجیب ملک دی په یو درستخان به غوړېدلې داس. ما په زندګۍ کې کوشش کوم د شاهانو د نوابانو په ځای کې ما چېرې روټۍ نه ده خوړلې نه ملما شوی. ریکارډ دی د بجلیګر مولا د ژوند چې د شاه او د نواب او د خان بادرانو په ځای کې زمل مشوي نه مې روټه خوړلې یو ځل نه سیوا چې یو ځل رستخان غړېدلې غریبان دی خناستي او لګداسه غړ چې دی دی خناست ما غړو له ډونګو کې چرګان رااله او غریبانو ته تشوري دي پرته نو مالا سراخ ولی مال زما هیرو زما روجه ده نجی خیر دې نفلی روجه ده ماته کمان به ساتل نش ټول ورځ مې نه هره تیر کړ دام د خدای بندگانو کنه چاغه ته تشوري دي پرته وي دې غړو ته شي دا ایمان خدای مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه نن دا نام نهاد مسلمانان او دا قوم دوکه کون کی پیران او بزرگان را پاسی دا دیوبندیان وابیان دي دا دیوبندیان وابیان دي پیران نه مني اولیاء نه مني زیارتونه نه مني په زیارتونو دا مني چې دا کټي پیناستي او دا
زیارت په نامه شکرانه ټولی کې او د شپې په شرابونه اسکی بیا د دې زیارتونو وارونه مقرر دي کروڑپتیان او غنوسی او کودی او کروسی او پردی چې دي کروڑپتیانو ته هغه وار پیسې اوسم تقسیمېږي لګیا په غبرګو کې نه نو زیارت ته د پیسو ضرورت څه ده زیارت چیلې څه کوي دا قوم اوسم چيلي بوز تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت ته اریان بشي چې دا خزي او سړی وګوري یو تقریر می کاکا صاحب کې کړو بیا نږدې رانل پیدا بکې مولیا به پیدا کوي صاحب ابراشي بدا زیارت صاحب چې دې لراغ دار مرز دارو دی او چې دې لدا سي تاسو بیا خپل خلک د زیارت کی خبر سره څه تاسو کار بدای ځوان لکی او پلار روانه او بل الک په مخه درغه زوی دی رور دی دوست دی ورته هغه کې یو حدیث می اوریدل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درته وای نو هغه حدیث بیان کړي تاسو وای په ایمان علماء لیکي چې یو دیو په یو چندخ مینو نو چندخ بچ په غډند کې आवाज ډې ټې 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 کولو نو پالاره بچ څوک تیرې دو ناغه نه تاسو کو چې دا څنګه आवाज دی هغه ویل چې چندخ आवाज ښه مردار ها رب د غزنه به ونیو 60 به ته پری مړ به لا شارشوا چې په دلاره څوک چې ژوندې زیل ته مړ پروت دی هغه کښ چې داسه بلا یو خيار سره هغه چې دې لار کې څه چل دی چې روان شو دیو په لار ناشته ورته لو درګه کاکا دل تکین کینول چې په دې کې چنډه आवाज ټین 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 ول دا څنګه आवाज ول الله رانه وګس دا आवाज په دنیا کې د دې ثاني نشته دیو په لاس ملا ورته لاس راخ کو ول دا مخامخ د چندنو غر دی دا ټول می تعالی در کو ځان له خرڅوا او رضا او بچی کوا زکه چې زما د معشوقې आवाज ته د خستا وای په چندخ مې نن کته پر رسول الله مین وینو تاب د رسول حدیث خزی تم ویلې زوی ته بدیم ویلې دوست ته بدیم ویلې چې وکیدا چې زه د خپل محبوب یو خبره درته کته په خدای مین وې نو ته په ایمان وای چې په دنیا کې به د خدای د خبرو نه سیوا تا بل خبره کړې تاسو خیال راکړئ اوس مونږ ساسه داسي یو سپدسي ملک یو سیګو چې په انسانانو کې یو عظیم انسان حضرت ابراهیم علیه السلام عزیزانو د انسانیت تعریف دا چې داغه ایمان وی رضا علی القضاء الله پاک چې د پاره څه شی مقدر کړی وي او پاغه باندې ده راضی دا د انسانیت لوی تعریف ابراهیم علیه السلام د پاره الله پاک یو عظیم ابتلا مقدر کړی و چې هغه د زوی قربانی و خوب کې ورته ویلې شو چې قربانی وکاو زوی حلال کا ابراهیم علیه السلام سار چې را پاسې د زوی سره مشوره کوي چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې ده او خوب زدا ګورم چې انی اصبحک زتا لالوم فانظر ماذا ترى تم سوچو کا د زوی عظیم انسانیت ګورا زوی دا نه وای چې پلارا دا په دنیا کې چرته شوی ده چې پلار پاسې دلې زوی حلال کړي زوی دا نه وای عظیم انسانیت د پلارم ګورا او عظیم انسانیت زمونږم ګورا او عظیم انسانیت د اسماعیل علیه السلام زه تاسو ته ایمانی وایم چې دغه انسانیت د دې خلقو وګورم نو مونږ ته خدا خپل ځان خدا کې انسان هم ښکاري چې مونږ چرته بنی آدم هم یو انسانان داخله عظمت د دې خلقو شرافت د دې خلقو قناعت د دې خلقو اوګه بو دا به چاته نه وي چې زوګه بربند بو دا به چاته نه وي چې ماته کپڑے پکار بس ایمان ایمان داو چې زه چې اوګه ما نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه زه خدای غره رضا لټوم او دا غره رضا پسې ګرځم چا په دې راضي دی چې زه اوګه ما نو زه په دې راضي ځکه زما غرض دا غره رضا ده چې دا غره رضا مې غرض ده نو ماته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګه انسان مرګ داسې وي چې دا غدا کردار دا ایمانی چې 24 غنټه داغه ژوند چې دغه کې د خدای رضا طلب د خدای رضای اراده د خدای رضای ګرځیدل د خدای رضای
خبرې د خدای رضای، چا سره نیکی کولې د خدای رضای. انسانان داخل زمونږ په 40 غنټو کې یو حرکت داسې وخایي چې هغه کې زمونږ غرض د خدای رضای. یو حرکت. ابراهیم علیه السلام د زوی عظمت ته ګوره، ماشوم بچی دی، 12 کالو ماشوم دی. پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر. پلارا چې صدر ته ویلی شوي دي فورا هغه کار وکړه، زر کوه. بچیا ما ته استاد علالولو ویلی شوي دي، نو ته به څه کوې؟ وایي زه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. زر دی چې ته به ما لره بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم، زه به غږم نه کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. عزیزانو عظیم انسان دی ته انسان ابراهیم علیه السلام زوی حلال کوي. انسان زویو حضرت اسماعیل د 12 کالو بچی حلالوم دی. وای ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، زه به ستا چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به غږم. انسان مور وا، مور نه تپوسو شو چې ستا د زوی قربانی خدای غوښته ده. مور په سجده پریوته چې الله ستا په در کې لکها شکرونه، چرته زه غریب او چرته زما د زوی قربانی غوښتل. ابراهیم زر کوا اسنه چې تاخير پکې وشي او چرته خدای خفه نشي. عزیزانو انسان ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو، دا اسماعیل د مور په غیږ کې، د مور په غیږ کې، او پاس نه ورته حکم وشو چې دا خزه دی بیبي هاجره او دا زوی چې په غیږ کې دی د شام نه بوزه مکې ته. دغه وخت کې مکې خار جوړ نو، ایس نو، د دوو غرونو منځ یو خوړ او ډاګه. دغه خزه او زوی دی بوزه او د مکې په دې خوړ کې پرېده او ته تیزه. خزه او زوی بوتله هلته کېنو، دی ته روان شو. خزه ورته وایي سړیه چېرته ځې؟ ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پرېږده او ته تیزه. ویل خدای ویلی دي؟ ویل ویل الحمدلله چې خدای ویلی دي نو خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. خاوند ته لاړ او د غرونو په منځ کې په خوړ کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرېږد. اوبه کیسو عظیم انسان داو. دی ته لاړو شام ته او ښځه او زوی د مکې په دشتو کې پرېږد. عزیزانو بیا د ده به کله چې د دوی کتو تړو وشو نو را بغې او به کتو بیا به ته لاړو، ایسارېږي به هم نه ورسره. اوس تا انداز وکړه چې په دې خوړ کې او په دې بیابان کې دوی خوړه څه، د دوی بستره څه وه، د دوی د اسمان نه لاندې بغیر بل چت نه. عظیم انسانیت دا شی. مونږ انسانان ابراهیم علیه السلام د انسانیت به څه وایي. هغه زوی منا ته بوځي او په منا کې ودرې د پلار او زوی دواړه. فلما اسلما وتله للجبین. فلما اسلما هر کله چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو